شروع کوم په نامه د هغه رب چې بخښونکی او مهربانه دی. ملګرو رحمان بنیری یم. تېره ورځ د صوابۍ باچا خان میډیکل کمپلیکس ته پیښه وشوه. هلته کې لاړم، چېرته چې هم زما لاړ شمه بعضې څیزونه څه داسې جج کم چې ډېر زیات افسوس خفګان پرې راته کېږي. زمونږ د پښتنو بلا مسلې، بلا کمی، بلا کوتاهۍ دي. خو نن د سره د یو شارټ پیغام حوالې سره مخامخ کېږم. چېرته چې هم پبلیک ټایلټ، واشروم، باتروم، غسلخانې دې سایډونو له تللی یم، نو هلته کې داسې قسمه بکواس، داسې قسمه فحش جملې، داسې قسمه کنځلې، داسې قسمه بدې ردې چې هغه سړی د چا سره نشي شیر کولی. زه سوچ کوم چې ولې زمونږ خلک دومره د اخلاقو نه پرېوتل چې د واشروم استعمال چې کوم دی هغه هلته کې رایټینګ کوي، نه چې د هغې مقاصد یا استعمال څه نور څه دی. موږ خو په دیوالونو باندې چاکینګ، پوسټرې لیکل، شعر څه لیدلي وو، خو لکه په واشرومونو کې 2-3 کالو مخکې خبره ده، توتالی ډګري کالج چې کوم چېرته کې موږ زده کړې هم کړي دي، هلته کې هم پېښه شوه. دغه شانتې سړی که چېرته واشروم اټینډ کوي نو دغه کنځل، بکواسیات، دا قسمه څیزونه چا ون نمبر ورکړی وي، چا یو بل پسې پاټو پسې بدې ردې سپکې دا لیکلي وي. زما په خیال چې 100% ناجایزه خبره ده، ناروا دي. او موږ څه میسج ورکوو خلکو ته د دې نه، لکه د دې نه څه پیغام ورکوو؟ آیا دا زمونږ په بد تهذیبۍ باندې، زما په خیال چې یو ښه تهذیب